السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. ګرانو هیوادوالو، د مظلوم غږ خیریه بنسټ مسؤله یم. نن ورځ یو ځل بیا د یو داسې کورنۍ لیدو ته راغلی یم چې ډېر ژوند یې ډېر د فقر غربت سره مخ ده، او دغه خورکې حال له تاسو سره شریکوم چې د څومره مشکلات سره مخ ده. نو له ما سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ تر څو د دغه خورکۍ احساسات واورئ چې څه ډول ژوند تېروي. ژوند مې په سور اور دی وي خو مور دی وي، زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي، زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي. نه غواړم محله. السلام علیکم کورجان، څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت ښه دی؟ شکر د الله الحمدلله. کورجان تاسو ته خاص دی؟ اولادونه دې ښه دي؟ کورجانې زه راغلم ستاسو کور ته، ستاسو کور پته مونږ ته چا راکړه چې تاسو ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ یاست. زه خپله مې خاوند لاس چل او زه په خپل مې بایم پردی کار کوم، اولادونه مې دي، ډوډۍ نشته، پتغه نشته، چای نشته دی، غواړي رانه زه د کمر کوم ته بس څه وکړو. ستاسو خاوند څه کار کوي؟ لاس چلوي. او په هغې تاسو ګزاره کېږي چې د لاس ګاډي چلوي؟ لاس باندې چې د ګزاره کېږي یا 10 روپۍ یا 40 روپۍ هغه چې د ګزاره کېږي. ښه بچي مې دي، زه یم، خاوند مې دی. خورجانې نو اوس مهال چې هغه ورځ تاسو ویډیو ګورئ، تاسو د هغوی څه غوښتنه لرئ؟ نه خو غوښتنه دا لري چې موږ ته کومک وکړي. بچي ما نه جامه غواړي، خوراک رانه غواړي، ما سره څه نشته دی. دا چې ته د پردي کور کې کار کوې د خپل اولادونو لپاره، او دا چې ستا اولادونه تا نه خوراک غواړي، څښاک لپاره او پوښاک لپاره شیان غواړي، نو ته څه احساس کوې هغه وخت چې ستا اولادونو ته څه ورکړې؟ احساس کومه چې ما سره مرسته وکړي، ما سره کومک، زه به دا احساس کوم. په خپل مې بایم پردي کار کوم، پردي خدمت کوم، راوړم یې د اولادونو ته مې. کورجان به ستاسو دعاګانې کوي هغه ورځ چې ستاسو ویډیو ګوري، حتما ستاسو لاسنیوی کوي. الله تعالی دې زموږ په ټولو افغانانو باندې خپل رحم وکړي، او د دغه ورونو په زړونو کې هم الله تعالی دې رحم واچوي، او تل زموږ سره ملاتړ کړی دی. او اوس دې هم چې دغه مورکۍ تاسې غږ واورېدو، نو د ټولو ورونو څخه هیله کوم چې دغه مورکۍ سره لاسنیوی وکړي. ګرانو هیوادوالو، تاسو دغه خورکۍ غږ واورئ د څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. دغه چې دا بخپه معیوبه ده، او خاوند چې دی کراچۍ کار کوي، د ورځې 20 یا 30 روپۍ ګټي، نو په هغه 20 او 20 روپۍ نن سبا خو مثال خبره هېڅ هم نه کېږي. نو اولادونه یې ور په غاړه دي، بله د بل چا په کور کې کار کوي، د اولادونو لپاره نفقه راوړي، او په خپل باندې هم معیوبه ده. نو له تاسو ورونو څخه هیله کوم چې له ما سره ملاتړ وکړئ او همکار شئ تر څو دغه خویندې میندو په شونډو مسکا راولو او د انسانیت حق ادا کړو. نو ګرانو هیوادوالو، زما ورونو، زه نه نوم ته اړتیا لرم نه شهرت ته، زه یوازې د خپل هیوادوالو خدمت ته وس یم، او ستاسو په ملاتړ باندې چې تاسو له ما سره همکار شئ او خپل هیوادوالو په ګډه همکارۍ سره ملاتړ یې وکړو، تر څو دغه خویندې میندو چې د سترګو څخه اوښکې بهېږي هغه وچې کړو، چې څومره د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. افغانستان د روم سره مخ دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ ده. نو دغه مورکۍ بیخي دردونکي حالات لري. نو د دې په ملاتړ کې له ما سره همکار شئ او خپلې مرستې موږ ته ولېږئ، تر څو دغه خویندې میندو په شونډو مسکا راولو. دا زموږ او ستاسو ایماني دنده ده چې د بېوزلو افغانانو، کونډو، یتیمانو لاسنیوي وکړو. نو په دې برخه کې له ما سره همکار شئ او لاسنیوي وکړئ. که غواړئ چې خپلې مرستې په مسنونه توګه حقدار ته ورسېږي، نو خپلې مرستې په مظلوم غږ خیریه بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 080 شپږ شپېته 942. دا خپرونه دې ځای کې پای ته رسېږي تر څو چې دغه مورکۍ په شونډو مسکا راولو، تر هغوی خپله ونیمو. د الله په امان. دا یا چې مې مور ته راولې